بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د پښتو متلونو ته هغه انګریزي ترجمه او د هغه پښتو مطلب سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. راځي چې یو څو متلونه او ته هغه مطلب درته بیان کم. وې د ازار نه چا بازار موندلې نه دی. د دې متل مطلب دا دی که څوک یو بل کس ته تاوان ورسوي نو دته به په خپله هم څه خوشحالي یا کامیابي په دې نه میلاویږي، بلکې د دې په بدله کې به دته هم خامخا تاوان پریشانی میلاویږي. بل متل دی وی اس آسان دی سنجي ګران دی، یعنی مطلب اس اغستل آسان دی خو د هغې پالنه ګرانه ده. دا متل هغه ټایم کې خلک استعمالوي چې د یو شیز حاصلول آسان وي خو بیا وروسته د هغې پالنه ګرانه وي، نو سړی وایي چې د دې اغستل خو آسان دي خو پالنه یې ګرانه ده، د دې دپاره پرېږدئ. بل متل دی وی اس پردی سور پې کمالې. دا متل خلک هغه ځای کې استعمالوي چې سړی د بل چا په شیانو باندې ځان ښایي، د بل چا په شیانو باندې فخر کوي او داسې ویږي چې دا زما دي، نو هغه ټایم کې ورته خلک دا متل وایي چې اس پردی او سور پې کمالې. بل متل دی وی اس د موږي په زور ترپیږي. د دې متل مطلب دا دی چې هر کله یو کس څه کارونه کوي او د هغه په شا باندې د بل چا ډاډګیرنه وي، د بل چا شاباسي وي، نو بیا هغه ټایم کې ورته خلک دا متل وایي چې اس د موږي په زور باندې ترپیږي. بل متل دی اس خپله غلا په کار زیاتوي. د دې متل مطلب دا دی چې هر انسان خپل عزت خپل دولت په خپل کار او په خدمت باندې زیاتولی شي، یعنی چې د بل خدمت وکړي عزت به دې زیاتیږي، یا خپله محنت مزدوري وکړي نو ستا مال دولت به زیاتیږي. بل متل دی وی اس د خرو په ډله باندې خر شي. د دې متل مطلب دا دی چې هر انسان په کم محفل کې کینی هغه باندې به د هغه محفل اثر کیږي. که په ښه محفل کې کینی ښه کیږي به، که په بد محفل کې کینی بد کیږي به. اس په خصوصیاتو او په نسل باندې د خرونو نه اوچت دی، خو که چېرې د اس د خرونو په محفل کې کینی نو دی به هم د خرونو عادتونه شروع کی. ملګرو دا د پښتو متلونه او د هغې مطلب تاسو سره مې شیر کو. اجازت غواړم. د الله په امان.